بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق لیډ سرازیم سلمان علی شاه. کتونکو خیبر پختونخوا کې ورځ تر ورځه امن و امان صورتحال داسې ښکاري چې یو ځل بیا خرابیږي. صوبایي دارالحکومت پیښور ښار کې پرله پسې د ټارګټ کیلنګ سلسله نه ختمېدونکې ده او بیا یو ځل شروع شوې ده. څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل پارټۍ پیښور صدر هغه چې کوم دی ټارګټ کړی شو او د روډ د پاسه هغه قتل کړی شو. همدا شان تېره ورځ یو ځل بیا نامعلومه کسانو په ډزو باندې یو تن هغه چې کوم دی نو په نښه کړی شو. همدغه شان دې نه علاوه نور هم د امن و امان صورتحال صوبه کې ورځ تر ورځه خرابیږي. په خاص توګه که مونږ وګورو نو د موبایل سنیچنګ یا نور ډکیتۍ وغیره چې کوم دي په هغې کې اضافه کیږي. د تشویش خبره بل طرف ته دا ده چې نه صوبایي حکومت په دې اړه باندې څه ګامونه پورته کوي او نه متعلقه ادارې په خاص توګه باندې پولیس په دې اړه باندې څه ګامونه پورته کوي. بل خواته که مونږ خبره وکړو نو نن څلورمه ورځ ده، پنځمه ورځ ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ پیښور صدر سرتاج خان په اړه باندې هم څه پیشرفت ونه شو. عوامي نیشنل پارټۍ تېره ورځ په دې اړه باندې احتجاج هم کړی او صوبایي حکومت ته یې د 10 ورځو ډیډلاین ورکړی دی. همدا شان نن خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا توجه دلاو نوټس جمع شو. مخکې به څه کیږي، پولیس به څه کوي، پروګرام وړاندې برخه کې به مونږ په دغې موضوع باندې خبرې کوو چې آیا پولیس ولې ناکامه شوی دی په دې قسمه پیښو روکتام کې، او دې نه علاوه چې نور د موټر سایکل سنیچنګ یا د موټر سایکل یا د روزانه په بنیاد باندې هم چې کوم دی نو هغه لوټ مار کیږي، چا نه موبایل اخیستلی کیږي او د چا نه پیسې اخیستلی کیږي. په دې اړه باندې پولیس څه ناڅه کاروایانې کوي، خو بیا هم دا سلسله چې کوم ده په مکمله توګه باندې ختمه نه شوه. همدا شان د پروګرام دویمه برخه کې به مونږ خبرې کوو چې خیبر پښتونخوا کې د کینسر په مرض کې اضافه مخې ته راغلي ده. صرف HMC کې یعنی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې تیر یو کال کې 15,000 نه زیات مریضان راغلي دي، هغوی رجسټریشن شوی دی او یا د هغوی علاج شوی دی. همدغه شان نورو بیمارۍ په دویمه نمبر بیمارۍ چې کوم ده بلکې د کینسر نه سیوا د هغې کې 18,000 کسان د زړه مریضان راغلي دي. دغه دواړه بیمارۍ خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی زیاتیږي. همدغه شان نورې وړې بیمارۍ هم دي. هسپتالونه جوړیږي یا علاجونه کیږي یا هسپتالونو کې آلات شته دی او که نه دوایان شته دی که نه. په دې اړه باندې به خبرې کوو. او خیبر پښتونخوا حکومت هسپتالونو کې ولس ته څه سهولیات نوي ورکړي دي په تیر حکومت کې یا په دې موجوده حکومت کې. دغه پروګرام دویمه برخه کې به مونږ په دې باندې تفصیلي بحث کوو. همدا شان د ننني پروګرام زمونږ دریم ټاپک دی چې په کم عمر کې د زنانو یا د ماشومانو چې کوم ودونه دي د هغې مخنیوی تر اوسه پورې ونه شو. صوبایي حکومت په دې اړه باندې فیصله کړې ده او یو مسوده یې تیاره کړې ده چې هغوی به په دې اړه باندې قانون سازي کوي. دې نه وړاندې هم څه قانون سازي شوي دي او څه قراردادونه پیش شوي دي، خو بیا هم په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي. د صوبې په مختلفو ښارونو کې دغسې اوس هم د وړو ماشومانو یعنې د کم عمره ماشومانو چې کوم دی دغه ودونه کیږي. خیبر پښتونخوا وومن کاکس چې کومه کمیټۍ ده هغوی هم په دې اړه باندې صوبایي حکومت ته تجویزونه پیش کړي دي چې هغوی دې په دې اړه باندې قانون سازي وکړي او د اسمبلۍ نه دې یو مکمل او شفاف قانون راوړي چې بیا پې عمل درآمد وشي او د دغې ناسور چې کوم دی مخنیوی وشي. خو بیا هم په بل طرف ته که مونږ وګورو د زنانو نور څه حقوقو تحفظ ورکولو دپاره قانونونه موجود دي، خو په هغې باندې هم عمل درآمد نه کیږي. دغې درې واړو موضوعاتو باندې بحث کوو. خو راځو زموږ چې کوم لنبۍ موضوع ده ټارګټ کیلنګ امن و امان صورتحال صوبه کې یو ځل بیا چې کوم دی نو هغه خرابیږي. په پیښور کې پرله پسې 3 کسان ټارګټ کړی شو او د ورځ په رڼا باندې هغوی چې کوم دی نو قتل کړی شو. پولیس دې حوالې سره هېڅ ګامونه نه پورته کوي. د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشر دی د پیښور صدر سرتاج خان چې کوم مشر و هغه هم په نښه کړی شو. د ګلبهار پولیس سټیشن شاته هغه وویشتلی شو. تر اوسه پورې د هغې څه مخنیوی مخې ته رانلو، څه ریپورټس مخې ته رانلو چې هغه ولې ګرفتار نه کړی شو. دغې باندې خبره کوو. مونږ سره سټوډیو کې میلمانه موجود دي چې هغوی به په دې درې واړو موضوعاتو باندې مونږ سره بحث کوي. زموږ لومبی میلمه دی ریاض احمد صاحب، سینیر صحافي، کرایمز رپورټر هم دی او نورو بیټس کې هم هغه چې کوم دی نو لګیا وي، صحافت کوي، کار کوي. ریاض احمد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی. ډېره مننه.
همداشان نننی پینل کې مونږ سره دویم میلمه زموږ موجود دی احتشام صاحب هم کرایم رپورټینګ کوي همدغه شان چې کوم دی نور بیټس کې هم نن سبا لګیا وي رپورټینګ کوي. احتشام صاحب تاسو ته هم مشرق لیډز کې هرکلی مهرباني جی. کتونکو څنګه چې ما د پروګرام په شروع کې وې چې پېښور کې د امن و امان صورتحال یو ځل بیا خرابېږي. سرتاج د عوامي نېشنل پارټۍ سرتاج خان هغه قتل کړی شو. عوامي نېشنل پارټۍ تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج هم وکړو. په هغې کې د عوامي نېشنل پارټۍ ټولو مشران سیاسي مشران چې کومو هغې کې شرکت وکړو او حکومت ته یې د 10 ورځو ډیډلاین ورکړو چې هغه د سرتاج خان قاتلان په 10 ورځو کې مخې ته راوړي. همداشان نن د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا یو قرارداد توجه دلاو نوټس جمع شو او په هغې کې دا ویلي شوي دي چې د دغې قتل هغوی په سختو ټکو کې مزاحمت کوي او دغه عوامي نېشنل پارټۍ مشران چې کوم دي هغه ټارګټ کیږي. څه وجه ده احتشام صاحب چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران ټارګټ کیږي او یا د ټارګټ کلینګ سلسله به کله ختمیږي؟ ګوري سلمان دا ټارګټ کلینګ چې دی دا اوس نه دی 2006 نه تاسو چې وګورئ نو زموږ صوبه کې چې کله دهشتګردي وه نو هغه ټایم کې بم دھماکې به کېدې او هغې سره سره ټارګټ کلینګ هم کېدو. ټولو نه زیات چې ټارګټ کلینګ شوی دی 2006 نه والا تر 2016 پورې نو هغې کې صرف د سیاسي خلک نه دي ټارګټ شوي ورسره پولیس چې کم مشران دي پولیس چې کم کانسټیبل دي افسران دي تقریبا 1200 نه زیات چې کم دي پولیس اهلکار چې دي هغې کې ټارګټ شوي دي او هغې شهادت چې دی شوې ده. کومه چې خبره تاسو کا د سرتاج خان ټارګټ کلینګ حواله سره هغې کې عوامي نېشنل پارټي چې دی چونکې د صوبه کې مخکې هغې حکومت هم تیر شوی دی او حکومت کې چې کله هغه ټایم باندې هغې باندې حملې به کېدې او هغې به ټارګټ کېدل او هغې مختلف اوقاتو کې هغې چې کم پارټۍ چې کم کسانو هغې ټارګټ شوي دي. تاسو چې وګورئ نو بډبیره کې هغې یو ډېر اهم د پارټۍ رکن او اهم رهنما او د صوبایي سطح باندې میا مشتاق په هغه هم ټارګټ کلینګ کې چې دی شهید شوی دی. هغې نه پس چې تاسو وګورئ نو سوات کې مایي خلک چې دي هغې ټارګټ شوي دي. د سرتاج خان واقعي د عوامي نېشنل پارټۍ لږه موده کې یو ډېر غټ اثاثه وه او هغې چې دی سټي ډسټرکټ صدر چې دی جوړ شوی ده او هغې ټارګټ شوي وو. هغې کیس حواله سره اوسه پورې ستاسو خبره ټیک ده څه خاص پیشرفت نه دی شوی خو دا هم موږ نشو ویلی چې پولیس دې کې څه نه کوي لګیا دی. پولیس ورکې تفتیش کوي لګیا دی او اوسه پورې د دې ټارګټ کلینګ چې کوم تاسو ورډ یوز کوئ هغې مکمل تصدیق نه دی شوی. ولې چې کله یو سړی ټارګټ کیږي او په هغې دهشتګردۍ کې ټارګټ کیږي نو په هغې د کیس کې 780 لګي نو سرتاج خان چې کله ټارګټ شوی نو هغې لواحقین چې دی اوسه پورې چا باندې دعوه نه دی کړی. سمپل یو 302 کیس چې دی هغې په تحت چې دی هغې اف آی آر درج کړی دی او پولیس دې کې انویسټیګیشن کوي لګیا دي. کله چې هغې ته د لکه محرکات پته ولګي تفتیش به کوي نو هغې نه پس چې دی کله یو ګروپ چې آیډنټیفای وشي نو هغې به 780 به پکې لګوي نو دغه به ټارګټ کلینګ به وي. نو ستاسو خبره ټیک ده صوبه کې امن امان صورتحال ټیک نه ده. سټریټ کرایم چې دی پېښور کې رس پرس سیوا کیږي لګیا دی. مخکې به چې کم ګروپونه به وو هغې به لکه عام خلکو نه به موبایل به اخیستی. اوس چې تاسو وګورئ سرکاري خلکو نه موبایل سنیچنګ کیږي لګیا دی. ایون تاسو چې کم فورسز کسان دي 13 ورځو کې هغې نه موبایل سنیچنګ شوی دی او چې دې کې دام کیږي چې مخکې به هغې سره موبایل به واغستو او هغې به لکه واردات به وکړو نو هلته نه به لاړل. اوس چې تاسو د خلکو ته موبایل نه ورکوئ نو هغې په موقع باندې فایرنګ کوي. 13 ورځو کې پېښور کې د پاړی پوره ایریا کې یو واردات شوی نو ای جی آفس یو 16 ګریډ افسر و هغې چې کله پیسې نه ورکولې نو کسان راغلي هغې ټارګټ کړی دی نو هغې د وقوعه کې هغې لکه انجرډ شوي او هغې څو ورځې پس چې دی هغې خپه چې دی دې کې کټ شوې ده او یو 16 ګریډ افسر چې دی راغزنۍ دوران کې هغې معذور شوې ده. نو واقعي ستاسو خبره ټیک ده امن امان صورتحال چې دی مخکې چې څنګه و هغې کې کمی راغلې ده خو بل اړخ ته چې دی سټریټ کرایم او نور چې کم وارداتونه دي جرایم شر چې دی پېښور کې سیوا شوې ده. صحیح. ریاض صاحب تاسو به څه وایئ چې یاره صوبه کې ولې د امن و امان صورتحال نه برقرار کیږي؟ کله یو مسله مخې ته راځي کله بله مسله مخې ته راځي او د یو مسلې هم پوره څه حل نه راوځي. سلمان صاحب ډیره مننه تاسو مله موقع راکړه. زه تاسو څنګه چې احتشام صاحب وویلو
چې دا زمونږ کومه صوبه ده دا د ټیرریزم ډېر لوی عذاب نه تېره شوې ده، اوس هم ټیرریزم کم شوی نه دی. بدقسمتۍ نه پولیس په ټیرریزم کې خو لږ ډېر کمی راغلو، خو پولیس سره سټریټجي نشته دی. په دې 15 کالو کې، په دې 13 کالو کې، 10 کالو کې پولیس چې کله به ټیرریزم کېدلو نو پولیس ته دا ویل کېدل چې تاسو کرایمز او چې کوم تاسو خپل ډیوټي دغه پرېږدئ او صرف ټیرریزم کنټرول کوي. تاسو وګورئ چې کله 10 کاله تیر شول ټیرریزم کنټرول شو نو سټریټ کرایمز دومره شوي دي چې هغه د ټیرریزم خلکو نه هیر کړلو. په کومه لاره باندې تاسو موبایل سره نشئ تللی، په هر لاره باندې سټریټ کرایمز کې دومره ګینګز راغلي دي، دومره خلک پکې انوالو شوي دي چې 13 کالو کې د پولیس کوم غفلت دی هغې دې طرف ته بالکل توجه نه ده ورکړې او هغې نقصانات اوس مونږ ګورو چې کله سرتاج وویشتلی شو، خدای دې اوس وبخي، نو لومبی خبر چې کوم مونږ له راغلو هغې کې هم دا ویلی کېدل چې دا رازني ده، د نه موبایل اغشتلو او د موبایل ور نه کړلو، په دې باندې مطلب هغې وویشتلو. دا خو بیا وروستو غلطه خبره ثابته شوله. مونږ چې کله اس پی سی ټي سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې په موټر سایکل باندې دی اسامه جنرل سټور ته راغلی و شاپینګ دپاره، په موبایل باندې مسلسل چا سره خبرې کولې، شاپینګ یې وکړلو، ګاډي کې کېناستلو، ګاډي شیشې اوچتې وې، هغې کې اے سی آن و، 2 تنان راغلي دي په موټر سایکل باندې، په ده باندې ډزې کړي دي او درېدلي نه دي، په ولاړه په تلو کې په ده باندې ډزې کړي، دا 2 ډزه لګېدلی دی او بس هغې نه پس هغه فرار شوي دي. نو هغې ته داسې ښکاري چې دا مطلب ټارګټ کلینګ دی. دا هم یو بدقسمتي ده چې د کم قتل سر و خپې پولیس ته نه معلومیږي نو بس هغې ته مطلب ټارګټ کلینګ ورکي، رنګ والا ورکي. تاسو ګورئ سی ټي ډي چې کوم کې پی حکومت دی او کوم کې پی پولیس دی هغې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ جوړ کړی دی. د هغې کار دا دی چې کوم ټیرریزم ریلیټډ انسیډنټ دي، کډنیپینګ دی، دماکي دي، بتخوري ده او ټارګټ کلینګ دی، دا به صرف هغه به بل کار نه کوي، صرف به دې سره مطلب ډیلینګ کوي. خو د هغې باوجود خپل کار په صحیح توګه کوي. جی هغې په ډېر کارونو کې مطلب مونږ وګورو چې ډېر زر ملزمان ونیولی شي او په بعضو کې مکمل طور باندې ناکامه شي. لکه زه تاسو ته وایم، تاسو له یو مثال در کوم، ملک سعد صاحب هغه د پولیس لومبی هم سړی و چې شهید شوی و او په خودکش حمله کې شهید شوی، تاسو ته به یاد دي هغه قاتلان تر ننه پورې ګیر نه شول. دا چې کومه د بشیر بلور هارون بلورو په هغه باندې چې کومه حمله وشوله د هغې قاتلان هم تر ننه پورې آزاد ګرځي. پولیس ته دا آیډیا هم نشته دی چې کوم ګروپ په دې کې انوالو دی. نو پکار دی چې پولیس یو پوره سټریټجي جوړه کړي. پخوا به داسې چلو چې کوم د سټریټ کریمینلز به وو دی پسې به پولیس ګرځېدلو د تاڼۍ په سطح باندې چې تاڼۍ نه به کنټرول نه کړی شوله نو بیا د هغې دپاره سی آی ډي جوړه کړې وه، کریمینل انویسټیګیشن ایجنسي ډپارټمنټ. هغې سره به پوره ریکارډ او کم کریمینل به چې ډېر زیات تکړه و چې کم ډېر زیات به بدنام شلو د پولیس په کنټرول کې به نه راتللو نو سی آی ډي به صرف هغه خلکو پسې ګرځېدلو او هغې به کامیاب هم شول په خپل مقصد کې. بیا یو بله اداره وه سی آی ای دا کار و چې هغې به د کریمینلز ریکارډ ساتلو. اوس تاسو وګورئ هغه سی آی ډي دی ختمه کله په کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کې بدله کړه. ټیک ده، اوس هغې ډېرې زیاته دهشتګردو نیول، خو یو خلا پیدا شوله. یو خلا اوس هم موجوده ده چې د کم کریمینلز دي ستاسو، دا چې کم هارډ کور کریمینلز دي او چې کم د چا په قبضه کې، د چا په کنټرول کې نه راځي، دې سره به څوک ډیل کوي. دا خو د ایس ایچ او د لیول مطلب خلک نه دي. نو پکار دی چې حکومت خپله یو بله سټریټجي جوړه کړي، کینی او هغه چې کم زاړه زموږ ډپارټمنټس چې کم ډېر افیکټیو وو هغه دوباره ریسټور کړي او د کاونټر ټیرریزم دپاره هم نوې سټریټجي جوړه کړي. صحیح، ټیک شو. احتشام صاحب، تاسو به څه وایئ چې دا موبایل سنیچنګ کې دومره اضافه ولې کېږي؟ دا ګراني یا بېروزګاري خو د دې یو وجه نه ده؟ سلمان صاحب واقعي یو دا ایشو شته دی. 13 ورځو کې زموږ د پولیس افسرانو سره میټینګ و او هغې کې دا شیونه ډسکس کېدل. نو هغې وایي چې دا واقعي ډېر د حیرانګۍ خبره ده چې 13 ورځو کې د پېښور، ګلبهار کې او پاړی پوره کې، فقیر آباد کې، حیات آباد کې اور کینټ کې چې کوم وارداتونه شوي دي، مخکې به دي کې به دي یو سپیسیفیک ګروپونه به وو نو هغوی به دا واردات به وکړل. نو پېښور ښار د چې کوم بهر چې کوم علاقې دي د هلته نه به دي راتلل نو واردات به وکړل، لا بړل.
اوس چې هغه یو څو ورځې کې چې کم کسان نیولې دي موبایل سنیچینګ کې هغه لکه یو ګروپ سره هغې تعلق نه یو سټوډنټان پکې نیولې دي سفید پوش خلک پکې نیولې دي نو کله چې هغې انټاروګیشن وکړو نو هغې کې پته ولګېده چې دا لکه عام خلک دي چېرته ګروپ سره تعلق نشته یو غټه خبره پکې دام راغلی ده چې تېره ورځې کې موږ یو سټوري کوله نو هغې کې مخې ته راغه چې کم د معاشره کې چې د نوی ناسور راغلی ده آیس کم هلکان په دې لعنت اوړېدلي دي کم خلک په دې اوړېدلي دي نو هغې د آیس لپاره چې دی داسې قسمه حرکتونه کوي لګیا دی وارداتونه کې اضافه هم دې وجې نه کېږي لګیا دی چې هغې ته آیس لپاره کم نه کم ځای نه به هغې لکه دا پیسې به راغونډوي او آیس به هلي او بله خبره دا ده چې د موبایل سنیچینګ د وارداتونو اضافه کېده یو غټه وجه دا هم ده چې یو ډېر دا یو سمپل لکه واردات دی تاسو لکه موبایل سنیچ وکړي نو هغې بازار ته لاړ شي بلور پلازه کې خرڅ کړي کباړي بازار کې ښه په آسان طریقې باندې منټونو کې هلته خرڅ کړي او پیسې واخلي او بیا هغې خپل روټین جاري ساتي نو پولیس لکه تېر ورځو کې هغې میټینګونه کړي دي هغه وایي چې موږ یو ډیټا به کولیکټ کوو او چې کم بازار کې دا موبایلونه خرڅ کېږي هغه دکاندارانو ته به موږ دا به لازمي به چې کم سړی موبایل راوړي هغه به لکه آی ډي کارډ به ورکوي بیا به موږ هغې نه موبایل به د اخلو خو افسوس خبره دا ده چې اوسه پورې په دې شیزونو باندې کار ونه شو بلور پلازې ته تاسو لاړ شئ هلته هم دا صورتحال دی کباړي بازار غټ مارکیټ دی هلته هم دا صورتحال دی دې نه علاوه مخکې به دا کېدل چې پېښور کې چې کم ګینګز به وو نو هغې کې افغان مهاجرین به ډېر زیات به انوالو وو نو اوس هم هغې چې لکه یو ځای کې غټ واردات کېږي نو هغې په شیشه چې دی واقعي افغان مهاجرین انوالو وي خو چې اوس چې کم سټي ایریا کې او کینټ ایریا کې چې دا وارداتونه موبایل سنیچینګ سیوا شوي دي دې کې ینګ هلکان دي او نوی هلکان دي او هغې د ګروپونو سره تعلق نشته عام شهریان دي او ډېر په اسانه طریقه باندې لکه وارداتو کې او هغه ځای نه هغې لاړ شي صحیح ریاض صاحب تاسو به څه وایي چې تېر ورځ کوم عوامي نیشنل پارټۍ احتجاج وکړو او نن یې دغه توجه دلاو نوټس جمع کړو او حکومت ته 10 ورځې ډیډلاین ورکړی دی نو دغې کې بس هر راوځي د دې دا بس پریشر کریټ کړي په حکومت باندې ګورئ چې کوم کیس چې په میډیا کې رپورټ شي نو په حکومت باندې خاص هم پریشر راشي که نه په پولیس باندې هم پریشر راشي دا حکومت خو هم پریشر اخلي جی په دې حکومت کې ماته یاد شي ماته یو خبره را یاده شوله چې دلته چا یو سیک ویشته و نو 100 کاله مخکې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی و نو سیکان ټول راغلل مظاهره او کروڑې بند کړلو نو هغه چې کوم ماینورټي ایم پی ای او هغه راغلو سیکان سوران سنگھ خدای دې اوس وبخي هغه ویل چې یو وفد جوړ کړي وزیر اعلی صاحب لزو مونږ هغې سره دې باره کې خبرې کوو نو چې وزیر اعلی صاحب له وفد لاړل نو هغې ته وایي مونږ به روډ بند کړو دا چل به وکړو هغه چل به وکړو ورته وایي روډ بندوه که نه وایي زما پولیس والا خلک ولي نو وایي زه په تا باندې څه چلو کوم نو په دې مطلب دا چې کوم حکومت ته دی چې کوم ارکان دي هغه ډېر زیات موپټ هم دي په دې لحاظ سره لږ ډېر بدتمیز به ورته تاسو ووایي دا حکومت خو بیا هم پکار دی چې پولیس لا مونږ پولیس سره تعاون وکړو پولیس له پوره وخت ورکړو او زما دا خیال دی که پولیس سره مطلب ښه په سړه سینه سره مونږ تعاون وکړو او ان پی والا ورسره ګوري د ان پی خو هم دا ډومبې تن نه دی چې ټارګټ شوی دی جی مخکې هم د هغې ماته یاد شي چې ایم پی علمزیب د هغې ډومبې هغه سړی و چې کوم دلته کې په پهاړي پورې په علاقه کې په دلزاک روډ باندې په دمکه کې هغه شهید شوی نو د هغې نه دا واقعې روان دي او په څه ورته وایي د دې چې کوم صدر دی مرکزي صدر اسفندیار صاحب په هغه باندې هم خودکش حملې شوي دي نور سیاسي پارټیان هم ټارګټ شوي دي نو مظاهرې کول د دې حق دی په یو سیاسي حکومت کې په سیاسي سیټ اپ کې پکار دی چې دې مظاهرې وکړي خو زما دا خیال دی چې پولیس له خپل وخت ورکول پکار دی که هغې وخت والي نو تر مجرمانو پورې به ورورسي تاسو ووایئ چې هارون بلور کیس کې څومره وخت شو په 10 جولای باندې دا کیس شوی او اوس چې کوم دی نو تر اوسه پورې هېڅ حل راونه وتو کال یې پوره کېږي او خو تاسو بیا دا هم وګورئ چې پولیس په بعضې کیسونو کې ډېر زیات کامیاب شوی دی لکه د بشیر بلور چې کوم کیس و هغه یو کال پس یو نیم کال 2 کاله پس صلاح الدین صاحب چې کله د سی ټي ډي مشر و سابقه آی جی پي هغه ملزمان ونیول نو پولیس په بعضو ځایونو کې هغې ته ډېره زیاته ډېره لویه کامیابي میلو شوې ده بعضې ځای کې هغه ناکام دي دا به تاسو منئ په دې کې ایکسټرا ایفرټ پکار دی انفارچونیټ خبره دا ده چې دلته کې بعض داسې انډیویژولز راشي چې هغه په خپل کار کې ډېره زیاته دلچسپي اخلي لکه چې صلاح الدین صاحب و
تاسو به وګورئ د هغې نه مخکې چا به دهشتګردو باندې لاس نه اچولی، دهشتګرد به نه کابو کېدل، نه به ګرفتاره کېدل. صلاح صاحب راغلو، هغه ډېر زیات دهشتګرد ونیول، 400 500 600. د هغه نه پس دا تعداد دا رفتار لږ غونته کې سلو شوی دی. نو پکار دی چې په دې کې لږه تیزي راشي. زما دا خیال دی چې کریمینلز کم دي هغې هم اوس ډېر زیات هوښیار شوي دي. طالبان چې کوم د ټارګټ کلینګ کې دهشتګرد هغه هم ډېر زیات هوښیار شوي دي. هغه هم اوس موبایلونه نه استعمالوي، هغه داسې ټیکټکس استعمالوي چې نیولې ګران شوي دي. پکار دی چې پولیس نوې ټیکنالوژي راولي او نوې ټیکنیکس راولي او خپل افیشنسي زیاته کړي. صحیح. احتشام صاحب تاسو څه ګڼئ چې پولیس خپل کردار پوره ترسره کوي؟ ګوري جی څنګه چې ریاض صاحب ویلې واقعي پولیس چې د سکسس سټوري هم شته، پولیس یو څو کیسونه کې کامیاب شوی هم دی. 13 ورځو کې باړې سره د یو امن کمیټې یو مشر ملک میر عالم افریدي هغه واقعي د باړې ډېر هغې خدمات و. هغه چې کله پېښور کې رنګ روډ باندې ټارګټ وشول نو هغې نه پس چې دی یو څو ورځو کې لکه ودن 10 ډیز چې دی پولیس چې دی هغې ټارګټ کلران چې دي هغې یو تنظیم سره تعلق و، هغې ګرفتار کړي. 10 ډیز نه احتشام صاحب زه تاسو کټ کوم هم په هغه دویمه ورځ نیولي نو هغه پوره کیس چې دی هغې دی لکه ټریس کړی دی او کسان یې پکې نیولي نو وروسته پته ولګېده چې د خلکو کم ځای سره تعلق و. بل اړخ ته چې تاسو وګورئ نو د ټارګټ کلینګ وجه نه چې دی پېښور نه ډېر خلکو مایګریشن هم کړی دی. د سکھانو حواله سره تاسو خبرو که زموږ ماینورټیز کې دي چرنجیت سنګ د سکھانو یو ډېر ښه سوشل اکټیویسټ و پېښور کې هغې د اوسېدو به او ډېر وختونه نه دلته کاروبار هم هغې کولو. کوهاټ روډ چې کوم سکیم چوک دی دلته کې هغې لکه ټارګټ کلینګ هغې شوی و او 13 ورځو کې لکه هغې یو کال پوره کېدو کې و نو هغې فیملی چې دی دې وجې نه هغې چې کله ټارګټ شول نو هغې حالات خراب شول، بزنس یې ختم شو او هغې فیملی ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي وو. نو هغې چې دی دلته پېښور نه مایګریشن وکړو، پنجاب ته لاړل. نو یو اړخ ته چې دی پولیس لکه ډېر کم داسې سټوریانې چې به وي هغې کې پولیس ټارګټ کلینګ واقعانو کې ملزمانو ته رسېدلي دي. او بل اړخ ته چې تاسو وګورئ همدې ټارګټ کلینګ وجه نه چې دی د امن او امانو صورتحال وجه نه چې دی اوس خلک چې دی پېښور نه مایګریشن هم کوي لګیا دی. صحیح. ریاض صاحب تاسو څه ګڼئ چې پولیس ته د جدید آلاتو یا د ټیکنالوژي تاسو خبرو که ضرورت ورته شته او که شته دی نو دا ولې نه پوره کېږي تر اوسه پورې؟ پولیس همغه لګیا دی زوړ قانون زوړ طریقه کار باندې چلیږي. ګورئ چې کوم د پی ټی آی 13 صوبایي حکومت و هغې کې هغه یو زموږ آی جي پي صاحب راغلی و ناصر دراني صاحب. ناصر دراني صاحب ډېر زیات نږدې ګڼلی کېدو عمران خان سره، جهانګیر ترین سره او حکومت سره، وزیر اعلی صاحب سره. هغه و هم ډېر ښه سړی او ډېر ښه اصلاحات یې کړي، ډېر ریفارمز یې کړي. خو د هغه یو ډېر پلس پوینټ بل هم و چې هغه به کوم ریفارمز کول په میډیا کې به د هغې پروپیګنډا ډېره زبردسته کېده. صحیح. نو پی ټی آی والا د هغه نه ډېر زیات خوشحاله و، د هغه له فنډز ورکول، هغه ته به چې پولیس ته به کوم ځای کې د فنډ ضرورت شولو هغه ته به فنډز ورکړل. بیا چې هغه لاړلو نو زما دا خیال دی چې صلاح الدین صاحب راغللو. صلاح الدین صاحب د راتلو نه پس هغه د پروپیګنډا هغه عمره لوی ایکسپرټ نه و، هغه هم ډېر ښه کارونه کول، هغه کاونټر ټیرریزم ایکسپرټ و. نو د هغې نه پس حکومت لږ غونته کې د پولیس نه توجه اخوا شوې ده. مخکې به د پولیس هره مطالبه منلی کېدلی شو، هغې به چې کومه ټیکنالوژي وخت هغه به یې موله ورکوله. اوس تاسو وګورئ د ټلیفون ریکارډ کولو سهولت پولیس سره کې پي پولیس سره نشته دی. د دې دپاره هغې ځي آی بي انټلیجنس بیورو ته او انټلیجنس بیورو باندې نورم هغه خو صرف د یو کې پي پولیس سره کار نه کوي، خو ټولو صوبو کې هر یو پولیس سره کار کوي. هغه باندې ډېر زیات پریشر دی، ډېر زیات بوج دی پې. نو چې تاسو سره یو فیسیلیټي خپله ني، دغسې ګیجټس چې کوم دي، تاسو یو سیم لوکیټ کولو فیسیلیټي هغه ستاسو آی بي سره شته، پولیس سره نشته دی. په کار دی ښه خبره دا ده چې څنګه پخوا د ناصر دراني په دور کې 13 حکومت صوبایي حکومت په دور کې پولیس له فنډ ورکړی شوی، د ټیکنالوژي نوې راغلی و. په کار دی چې هغه پیس برقرار وساتلی شي، هغه رفتار نوې ټیکنالوژي راشي، ځکه چې پولیس له دا په کار دی چې هغه د ټیرریزم نه یو لاس یو قدم مخکې وي. که مخکې وي نو هله به دا مسلې حل کېږي. ګینې تاسو وګورئ نن سبا دغه هم ډېر زیات ایډوانس شوي دي چې کوم ټیرریزم کې انوالو خلک دي هغې به مخکې ټلیفون نه استعمالوي، هغې ټلیفون نه استعمالوي، وټساپ استعمالوي.
هغه ته پته چې پولیس زمونږ ټلیفون خو ټریس کولای شي خو واتس اپ نشي ټریس کولای. صحیح. نو پکار دی چې پولیس له نوې ټیکنالوژي ورکړي شي. دا انفارچونیټ خبره ده چې نشته غي. صحیح. کتونکو تاسو خبره واورېدې د احتشام صاحب د ریاض صاحب پولیس ته ټیکنالوژي هم ضرورت ته او د نورو آلاتو مرته ضرورت ته هم دغه شان خپل طریقه کار ورته هم بدلول پکار دی. په دې کې ورته حکومت ته په خاص توګه پکار دی چې غي ور سره په مکمله توګه باندې مرسته وکړي. دا هم یو وجه ده چې پولیس قاتلان په وخت باندې نشي رانیوي. کتونکو پروګرام کې د وړې شان دمه وخت شوی دمه نه پس پر ازو او خیبر پختونخوا کې چې کومه غټي بیماری دي دا غي په تعداد کې ورسته روزه اضافه کیږي. هغه حواله سره به خبرې کوو. جی مشرق لیډز کې اوزل بیا هرکله خیبر پختونخوا کې په غټو غټو بیماریانو کې ورځ تر ورځې اضافه کیږي. د ایچ ام سی ان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو سالانه رپورټ جاری شوی پای کې دا مخه تر غلي د خبره چې ټول نه زیات مریضان 17000 د زړه مریضان دغه هسپتال ته راغلي دي او چې علاج کړی یا څوک ته چیک اپ ته پار راغلي. دا شان 15 زره پورې د کینسر مریضان دغه هسپتال ته راغلي دي. دین علاوه د نورو بیماریانو حواله سره هم په زرګونو خلک راغلي دي. خیبر پختونخوا کې ورځ تر ورځې بیماری سیوا کیږي او هغه بیماری سپیشلی مونږه دین وړاندې هم یو پروګرام کې خبره کړې و چې د غلی او د زکام یا دغه سنور نزله زکام بیماریان چې دی هغه ورځ تر ورځې سیوا کیږي. تقریبا ټول صوبه کې تنه 50 لک خلکا متاثر شوي دي. بل خواته که مونږ وګورو خیبر پختونخوا هسپتالونو کې یو خو رش ډیر زیات وي. په خصوصي توګه باندې پیښور کې چې کوم هسپتالونه دي غټ هسپتالونه دي کې یو خوا ډاکټرانو کمې وي بل خواته دوايان نه ملاويږي. نو بل خواته چې کوم دی پای کې د صفایي سترای نظام هم ټیک نه دی. دغه رنګ په بهر چې کوم دی هم حالات ټیک نه دي. خوراکونه هغه صفا نه ملاويږي یا نور وجه ده چې دغه لوجه دغه بیماریان ورځ تر ورځې سیوا کیږي. پروګرام کې دغه موضوع باندې خبرې کوو. شروع کوو د زاید میرخیل صاحب ناغه مونږ سره ټلیفون په لاین باندې موجود دی. هغه نه رای اخلو چې څه وجوهات دي چې دغه بیمارو کې هر قسمه بیماری کې خیبر پختونخوا کې اضافه کیږي. زاید میرخیل صاحب تاسو به څه وایي چې ولې دومره زیات تعداد کې صرف حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته په زرګونو خلک یعنی د زړه مریضان اول زر راغلي؟ بالکل سلمان صاحب د زړه بیماریانې یا دغه شان نورې چې کومې خطرناکې بیماریانې دي کینسر شو هیپاټایټس شو که د دې شرح وګورئ نو ظاهره خبره ده دا ډېره زیاته ده او روزانه بنیادونو باندې په دې صرف ایچ ام سی کې نه بلکې نورو موږ ټولو هسپتالونو کې وګورو نو روزانه بنیادونو باندې چې کم 15 زره یا 9 خلک د درې هسپتالونو ته راځي او دغه شان ته تقریبا 900 کسان چې کم دي دا د نورو درې هسپتالونو ته صفت غیور چلډرن هسپتال دی دا نصیر الله بابر میموریل هسپتال دی او مولوی امیر شاه هسپتال دی. نو دا هسپتالونو ته هم چې کوم او پی ډی راځي یا خلک راځي نو هغه کې هم روزانه بنیادونو باندې همدا قسمه بیماریان چې د روزانه بنیادونو باندې تشخیص کیږي. بعضی بیماریان د چې سلمان صاحب چې د ټولو بیمارو لپاره خو ظاهره خبره ده حکومت علاج فری نه ورکوي خو بعضی خطرناکې بیماریان د چې دغه لپاره حکومت علاج فری ورکوي مطلب هیپاټایټس ته نو که هسپتال سرکاري هسپتال ته سړی لاړ شي او دغه تور چیړی یا دغه هیپاټایټس بی هغه ته نو هغه ټایم کې په هغه هسپتالونو کې چې د هیلث ډپارټمنټ د طرف نه د هیپاټایټس سنټر دی الته بیا هغه خلکو ته علاج ملایږي. ظاهره خبره ده د هسپتال په او پی ډي کې خو هغه راشي خو او پی ډي چیټ مطابق خو هغه راشي خو دغه علاج چې په هیپاټایټس سنټر کې کیږي. دغه شان کینسر چې کوم دی دا شاته چې کوم د پیپل پارټي او د ایم پی حکومت په هغه ټایم کې دی صرف د وینې کینسر چې کوم د هغه د خلکو لپاره دا فیصله کړې و خو بیا هغه کې دا حکومت چې کوم دی پی ټی آی والا دې مزید توسيع وکړه او هر قسمه کینسر علاج چې دی دا په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو میډیسن کمپنی دا نوال ټیسټ هغه په ذریعہ باندې او دغه په امداد باندې دا علاج فری ورکړي. دا شان کوم وګورو نور ټي بي شو د دې علاج هم فری دی. ډیرو سيزونو کې حکومت هیلث ډپارټمنټ زما په خیال باندې علاج ورکړي خو ډیره غټه خبره ده سلمان صاحب چې خلکو ته پته نشته که خلکو ته چېرې پته ولګي چې د دې قسمه د کوم بیماریانو چې تاسو ته ما ویلې چې د دې علاج فری دی نو زما په خیال بیا به خلک ډیر راځي او ډیمانډ به هم سیوا شي
بیا به اوریجنل پته ولګي چې دا اوریجنل ډیماند څومره دی د خلکو دلته متاثره خلک څومره دي. اوس چې د موږ کوم د متاثره خلک دلته خبره کوو چې بیماریان سیوا کیږي یا زیاتې شوي، دا خو موږ دغه خلکو کوو چې کوم هلو جی زید صاحب تاسو आवाज اورئ؟ جی او زید صاحب وایي تاسو خپل خبره او دا خو هغه بیماری دي سلمان صاحب، دا خو موږ سره اعلی شر روزي چې کوم خلک راشي او هسپتالونو کې ریپورت شي. جی ٹھیک ده. نو او کظاهره خبره ده چې خلکو ته پته ولګي چې را موږ ته دغه شان بعضې علاج فري ملاویږي، نو بیا چې هلته خلک راشي او رجسټر شي نو بیا به اوریجنل پته ولګي چې دلته څومره غټ تعداد کې زید صاحب تعداد خو ډېر زیات دی، صرف د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دومره غټ تعداد مخې ته راغلی دی. خو تاسو ګڼئ چې پېښور کې کوم غټ هسپتالونه دي په هغې کې سهولیات یا دوایانې چې کوم دي هغه شته دی، پوره دي؟ نه زما په خیال باندې کوم سہولیات او دعوت چې ګوره کیږي او کوم خبره چې روانه ده نو هغه خو بالکل اسم نشته. که اوس کله 15 کاله کې شاته 15 کاله کې او دا یو کال اوس دا تېر شو، د شپږ کاله کې که موږ صرف وګورو نو بهتري راغلی ده په هسپتالونو کې. بهتري دا راغلی ده چې لاندې فرش چې دی هغه ټیک شوی دی، بره مخکې چونه وه اوس په ډسمبر وشو. دغه شان د کم ځایونو کې چې شیشه نه ولګېدلی هلته شیشه ولګېدله، کوم ځای کې چې لرګي کاونټر نه ول د کاونټر یې ولګېدی، بس صرف دغه قسمه تبدیلي راغله. او نور همغه ماشینونه دي، زاړه ماشینونه دي، همغه سیستم دی او دوایانې سلمان صاحب د مزې خبرې دا ده په هسپتال کې چې کومې دوایانې خلکو ته میلاویږي، هسپتال چې کومې دوایانې اخلي نو هغه دومره غیر مقبول غونډه کې دوایانې چې هغه اکثر او بل د هغې چونکې ډېرې ارزانې میلاویږي نو د هغې افیکیسي ریټ چې دی هغه د بار مارکیټ په مقابله کې چې کوم دوایانې دي د هغه ډېر زیات کم دی. نو هغه اکثر چې کوم دی یا بار خلک خرڅ کړي او یا بس معمولي چېرته واډونو د استعمال شي. ادروایز چې دی څومره میډیسن څومره نور څیزونه چې دي ګوره که ایکسرې د هم د بار نه خلک کوي د هسپتال په ایکسرې باندې خپله عمله چې کومه ده خپل ډاکټران چې کوم دي هغه پې یقین نه کوي. نو ظاهره خبره ده په ټولو غټ هسپتالونو دا چې څومره غټ ټیچنګ هسپتالونه دي په دې کې صورتحال چې کوم دی سلمان صاحب که ته لاړ شي او ته وګورې نو زما په خیال باندې بعضې ټایم صورتحال ډېر زیات کنفیوز وي. او نور خو تاسو هم د دې شعریه تاسو ته هم ښه پته ده د دې خبرې. صحیح، ډېره مهرباني زید صاحب د وخت راکولو. ریاض صاحب تاسو به څه وایي چې دا بیماریانې ولې ورځ تر ورځې سیوا کیږي؟ زموږ خوراکونه ټیک نه دي که زموږ آب و هوا ټیک نه ده که څه مسله ده؟ سلمان صاحب زه خو به په یو جمله کې که تاسو مانه تپوس وکړئ چې دا ولې زیاتېږي نو د دې دپاره یو ښه جواب خو تاسو له ډاکټر درکولی شي، خو ایز ا ایجوکیټډ ایز ا ریپورټر زه تاسو ته دا ویلی شم چې زموږ لایف سټایل ټیک نه دی. جی تاسو ګورئ عمران خان چې راغلی نو هغه ویل زه به په سیکل باندې افیس ته ځم. سیکل خو یو خو د هغه دا مطلب و چې بچت به کومه او بل سیکل صحت دپاره هم ډېر ښه دی. دا چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو هغه بچت هم ته هیر شول، هغه د ښه یو مثال جوړېدل هغه هم ته هیر شوله، په هلیکاپټر کې تلل شروع شو. زما دا خیال دی چې زمونږ لایف سټایل هیلدي نه دی، مونږ صرف خروس کو او خپل چرته د ورزش بدن مطلب څه ایکسرسایز څه منډه څه واک د دې طرف ته زمونږ توجه نه ده. بله تاسو دا وګورئ چې ستاسو د پاکستان آبادي یو 100 کاله مخکې به مونږ ویل د 15 کروڑ ده، بیا سینسس وشلو، سینسس کې پته ولګېده چې دا خو 22 کروڑ ده، په بل سینسس کې به دا 30-32 کروڑ ته رسېدلي. ستاسو چې کوم آبادي ده هغه زیاتېږي. ستاسو حکومت خو خپل ډېر کوشش کوي چې فیملی پلاننګ یو اداره هم جوړه کړې ده، ایوب خان د دور نه جوړه کړې ده، خو ستاسو په سوسایټي کې دننه د هغې خلاف ادارو جوړولو کوشش کېږي، د قانون سازۍ کوشش کېږي، خو بیا په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. جی ستاسو په سوسایټي کې دننه یو داسې خلک دي، یو داسې سیګمنټ دی چې کوم مولیان دي چې هغې د دې ډېر سخت مخالفت کوي. هغه وایي چې زیات نه زیات مسلمانان پیدا کول پکار دي، زیات نه زیات بچي پیدا کول پکار دي. دا چې کله د جهاد وخت راشي نو په دې کې به زموږ پکار راځي. زه تاسو ته دا وایم چې څومره ستاسو آبادي زیاتېږي هغه عمره ستاسو هسپتالونه نه دي زیات شوي پلاننګ سره. نو چې کوم موږ سره لږ ډېر هسپتالونه موجود دي په هغې باندې به بیا مطلب بوج زیاتېږي. دا تاسو وګورئ صرف 15,000 دی کې د کینسر مریضان راغلي، 17,000 صرف د هارټ پیشنټ راغلي دي. شوګر یو ډېر لوی د وبا په شکل پاکستان او په انډیا کې دغه کړی دی. وجه دا ده چې کم لایف سټایل زموږ د خلکو وو دنه 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې 20 کاله مخکې هغه لایف سټایل نه دی. موږ صرف خروس کو،
او بس ودکیږو بل زمونږ کار نشته. په کار دی چې دې حوالې سره په دې قوم کې اویرنس کریټ کی څوک ستاسو حکومت خو ګوري خلکو ته وایي چې د انوایرمنټ دپاره ونې لګول پکار دي. صحیح. او یو ډېر ښه اگزامپل جوړ کړی دی بیلین ټری سونامي. پکار دی چې زمونږ بعضې دا چې کم سیاسي خلک دي او زمونږ میډیا دا یو لیډرشپ اوپینین میکرز کردار ادا کی خلکو ته وایي چې تاسو خپل صحت لږ خیال وساتئ ځکه چې کله تاسو هسپتال ته لاړ شئ هلته به هم لکونه روپۍ په ځان باندې لګوئ. صحیح. نو ښه خبره دا ده چې هیلدي ښه خوراکونه وکړئ ښه ایکسرسایز وکړئ او د خپل صحت خیال وساتئ. صحیح. احتشام صاحب یو مشهوره محاوره ده چې علاج سے احتیاط بہتر ہے. زمونږ خلک هغه احتیاط کوي؟ سلمان صاحب تاسو ډېر ښه خبره وکړه چې احتیاط چې دا واقعي بنیادي شی ده چې کم یو تاسو کار کوئ یا دا چې تاسو طرز زندگی ده هغې کې دا بنیادي شی ده. کینسر یو داسې بیماری ده چې هغه تاسو ته ارلی سټیج کې پته نه لګي. تاسو لګیای چې کله تاسو دې نه ډېر زیات افیکټ شي نو بیا تاسو ته یو سټیج داسې راشي تاسو ته پته ولګي. بل اړخ ته چې کوم هیپاټایټس واقعي د صوبه کې ټولو نه زیات ډېر ټایم چې خلک افیکټډ دي د زړه مریضانو نه ټولو نه زیات چې هغې فګرز چې دي هغه هیپاټایټس دی. هغه هم زموږ کمیونټي کې چې تاسو وګورئ نو 60 نه 70% خلکو ته پته نه وي چې لکه پېښور چې کوم صورتحال دی دلته چې څومره پلوشن دی دلته چې څومره ډسټ دی نو دې کې تقریبا هر دریم کس چې هغه هیپاټایټس شکار وي یا عام طور باندې چې کم خلک چې غاښونو مسلې ورته هغه چیک اپ لځي یا چې هغه وینې ټیسټ کوي نو بیا هغه ټایم باندې هغې ته پته لګي چې وروره تا ته د هیپاټایټس شوی دی. نو دا داسې صورتحال دی چې زموږ سوسایټي کې اویرنس نشته. بله خبره تاسو دا وګورئ چې رستنی 10 کالو کې یا 15 کالو کې پېښور یا د صوبې نور چې کوم علاقې د دې صورتحال سو دلته د روډ څه صورتحال د ټرافیک څه صورتحال د پولوشن څومره زیات و. تاسو به دا کتلی چې 13 حکومت کې یو رپورټ راغلی و د عالمي ادارې یو رپورټ چې پېښور چې کم دی هغه د دنیا پهلنې 15 ملکونو کې چې کم پلوټډ لکه ښارونه چې کم دي هغې کې د پېښور چې دی هغه هم پکې راغلی دی. هغې وجه دا وه چې دلته پولوشن ډېر زیات دی. ایون 13 ورځو کې د پولیس ډپارټمنټ ته یو رپورټ راغلی چې ټرافیک اهلکار چې کم دی کله نه دا BRT جوړه شوې ده نو په روډ باندې زموږ چې کم سپایي دی د ټرافیک وارډن چې کم دی هغې نه 70% چې کم دی هغه ټولو ته هیپاټایټس شوې ده او باقاعده طور باندې هغې دا رپورټ چې دی PDA سره شیر کړی ده چې اوس د هلکان دا چې کم ټرافیک وارډنز دي د دې هغې علاج ضرورت دی او لکه داسې قسمه شیونه چې دي لکه مخکې نه دي کول پکار. نو دا تاسو وګورئ چې انوایرمنټ هم ستاسو ټیک نه دی. بل اړخ ته کلایمټ چینج چې تاسو وګورئ چې هغې وجې نه هم دنیا کې یو تبدیلي روانه نو هغې سره چې د ټمپریچر هم ورځ په ورځ انکریز کېږي لګیا دي نو موسمي بیماریان هم تاسو ته راځي لګیا دی. خوراکونه یو غټ فیکټر دی واقعي جی. خوراکونه چې دی دې کې بنیادي شی ده. زمونږ تاسو غوړي وګورئ هغې کې به ملاوټ وي. اوړه تاسو وګورئ هغې کې به ملاوټ وي. دین علاوه تاسو بنیادی چې کم هیپاټایټس چې کم مین کاز نو هغه ډاکټر به تاسو ته دا وایي چې تاسو دا غوښه چې کم دی خاص کر چې دا غټه غوښه چې کم ده دې کې کم خلک دا زیات استعمالوي نو هغې وجې نه دا هیپاټایټس کېږي او نور چې کم مهلک بیماریانې دي هغه هم کېږي. خو زمونږ خلکو څنګه چې ریاض صاحب وویلی زمونږ ژوند هغه شانتې نه دی. مونږ ته داسې اویرنس نه دی شوی داسې تربیت نشته چې څوک یو کس روټۍ خوري نو بس هغې نه پس لږ ساعت پس چې دی په کټ اوس هم لیږي نو هغې وجې نه چې دی یو سټیج داسې راشي چې هغې نه ورځ په ورځ نوې بیماریانې مخې ته راځي. زمونږ 50% نه زیات هغه خلک دي چې هغې خپل د غاښونه چې دی هغې چیک اپ نه کوي پراپر چیک اپ نه کوي نو صرف د غاښونو وجې نه چې دی تاسو یو ښه ډینټسټ ته لاړ نه شئ نو هلته چې کم لکه هغې اکوپمنټ استعمالوي نو هغه لکه انفیکټډ وي پهلې نه هغې لکه جراثیمونه ورته لګېدلي نو هغې وجې نه چې دی تاسو ته هیپاټایټس کېږي او کله چې دا هیپاټایټس ډېر زیات شي نو هغې نه چې دی کینسر هم کېږي. نن سبا یو بل سټډي مخې ته راغلی ده 13 ورځو کې ما یو رپورټ ویل نو تاسو وګورئ چې جاپان او کوریا کې ټولو نه زیات 90% ماشومان چې کم دي هغې ته مایوپیا شوې ده هغه سترګو بیماري ورته وي هغه دې وجې نه چې هغې دا موبایل ډېر زیات استعمالوي هغې ډیجیټل د آلات استعمالوي ټیبلټس استعمالوي لګیا دی
نو زمونږ هم د هر کور کې نن سبا دا صورتحال دی. تاسو خپل کور وګورئ، زما خپل بچی چې کم دی کله پورې د لکه 4 کالو بچی مې دی هغې له چې تاسو پوره نیمه ګنټه یوه ګنټه ولا موبایل ورنه کوي نو هغه روټۍ هم نه خوري. نو دې وجې نه چې د سترګو بیماریانې سیوا کېږي لګیا دی، د زړه بیماریانې سیوا کېږي لګیا دی. سیوا کېږي پای کې ډېر زیات مسایل دي، خوراکونه، انوایرمنټ، ماحول. په بیا دغه کې بیا زه به ووایم چې دغه کې حکومت هم پوره لاس دی، ځکه چې ماحول صفا ساتل دا د حکومت ذمواري ده، سړک صفا ساتل دا د حکومت ذمواري ده، ځکه چې هغه د دې ټولو شیزونو ټیکس اخلي. همدا شان چې کوم دی د خوراکونو باندې چک ساتل، هغې باندې خلاف کاروایانې کول چې کوم غیر معیاري څیزونه دي د هغې خلاف کاروایانې کول دا د حکومت ذمواري ده. هله به په دې هسپتالونو باندې لوډ کمیږي، هله به په دې بیماریانو کې کمی راځي. کني که داسې نه کېږي نو بیا به دغه بیماریانو کې هم دغه شان اضافه کېږي چې کوم د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دغه رپورټ مخې ته راغلی. پروګرام کې د وړې شان دمې وخت شوی، دمې نه پس په راځو او د خیبر پښتونخوا زنانو حوالې سره قانون سازي کومه چې د کم عمره واده په حوالې سره جوړیږي هغې حوالې سره به خبرې کوو. جی مشرق لیډز کې اوزل بیا هرکلې د کم عمره ودونو چې کوم روکتام هغه تر اوسه پورې ونه شو. د ډېر وخت نه دغه سلسله را روانه ده او بار حکومتونه دا وایي چې د حوالې سره قانون سازي کوي، خو تر اوسه پورې څه قانون سازي ونه شوه. موجوده حکومت خیبر پښتونخوا حکومت تحریک انصاف حکومت دغه حوالې سره ګام پورته کړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کوکس کمیټي چې کوم د زنانو کمیټي ده هغوی دا تجویز ورکړی دی صوبایي حکومت ته چې هغوی د په دې حوالې سره قانون سازي وکړي. قانون سازي خو به کېږي یا نه به کېږي، که وشي نو بیا به پې عمل درآمد کېږي که نه دا خو به وخت فیصله کوي. خو دې نه وړاندې هم څه قانونونه موجود دي د زنانو تحفظ حوالې سره، په هغې باندې هم عمل درآمد نه کېږي. ریاض صاحب تاسو دې بیان سره اتفاق کوئ چې کوم قانونونه موجود دي په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي؟ دې کې سلیمان صاحب دې کې خو دوه خبرې نشته دی. زما دا خیال دی چې کوم برټش انډیا وه دا ویل کېږي چې په هغې کې جناح محمد علي جناح قائد اعظم چې کوم د پاکستان فاؤنډر دی جی هغه دا بل پیش کړی و چې د جینکو کم از کم عمر د واده دپاره مقرر کړی و، هغه و 16 سال. جی کله چې پاکستان پارټیشن چې کله وشولو آزادۍ نه پس پاکستان کې انډیا کې چې کم قانون موږ ته میلو شوی دی هغه همغه قانون دی چې کم برټش انډیا د انګریزانو چې کم ورته موږ قانون وایو. صحیح. نو قانون خو دلته کې شته د عمر کم از کم 16 سال مقرر کړی او دا یو ډېر بولډ سټیپ و د خپل دور په لحاظ سره. هغه ټایم کې به خلکو 8 کالو جینکول هم ودونه کول، د 10 کالو جینکول به هم ودونه کول، او دا سره په پښتنو کې په مسلمانانو کې نه بلکې هندوانو کې هم او په چې کوم عیسایان دي په ټولو کې قبایلي یو معاشره و، هغې به دې کې بالکل شرم نه ګڼلو. تاسو وګورئ چې پاکستان کې خو قانون شته دی، په بل وفاقي قانون هم دی، په پنجاب ګورنمنټ هم خپل قانون روړی دی، سند ګورنمنټ د ټولو نه ډومبی ګورنمنټ و چې کم د ماشومانو د جینکو دپاره د واده عمر کم از کم 18 سال مقرر کړی و. خو دا چې کم خبر چاپ شوی دی په اخبار کې چې د دې به اسلامي نظریاتي کونسل اف اسلامیک آیډیالوجي او مذهبي سکالرز سره به په دې باره کې مشوره کوي او دې به مطلب KP چې کوم چایلډ میریج ایج ریسټرینټ ایکټ دی په دې حوالې سره دا به اوس یو نوی ایکټ راوستلی کېږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې دې نه مخکې مونږ خبره وکړله چې پاکستان کې د یو اداره موجوده ده فیملی پلانینګ دپاره او په هغې باندې څوک د هغې خبره نه اوري. وجه دا ده چې هر سړی ځي د خپل کلي مولا له هغه ته وایي څه چلو که ما ورته وایي چې زیات نه زیات بچي روړه کله د جهاد وخت چې راشي نو دا به مطلب هغه ټایم به د پکار راځي چې مسلمانان زیاتی. بله خبره دا ده چې د ټولو نه لوی رزسټنس وفاقي حکومت هم څو ځل داسې قانون جوړولو کوشش کړی دی، خو چې هغه کله لاړ شي اسلامي نظریاتي کونسل له دا یو رول دی چې د هغې اسلامي نظریاتي کونسل د منظورۍ نه بغیر تاسو قانون سازي نشي کولی. نو هلته کې روکو شي، هغه وایي چې یاره دا غیر اسلامي دی. نو کوم ځای کې چې اوس دی دا کوم PTI ګورنمنټ په دې صوبه کې زموږ غیر اسلامي خو دا هم ده چې په کم عمر واده کې په کم عمر کې واده کول دا هم غیر اسلامي دی.
ګوره اسلام خو د اعتدال مذهب دی کنه هغه وایي چې بالکل یو درمیانه لار تل اغشتل پکار دي چې اوس 7 کالو جنیاله لا 10 کالو لا 12 کالو جنیاله دغه د ماشوموالي د لوب عمر دی چې هغه له تاسو واده کوي خدا خو یو ډېر لوی بحث ته خو مطلب ګراوند ریالټي دا چې کونسل اف اسلامیک ایډیالوژي اسلامي نظریاتي کونسل د دې بار مخالفت کړي دي اوس چې پی ټی آی د کوم یو پروپوزل مسوده جوړ کړي دا او دا غواړي چې مونږ به اسلامیک ایډیالوژي کونسل او مذهبي سکالر سره به دې باره کې صلاح مشوره کوو نو چې کوم خلکو ریکارډ دار چې هغه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کړي دي آن ریکارډ کم چې د دې بلونو مخکې مخالفت کړي دي هغه بس تاسو په صوبه کې اوس به مخالفت ولې نه کوي زه خو دا په دې خبره باندې نه مکلیر صحیح احتشام صاحب تاسو وایي چې په دې زنانو تحفظ حواله سره تیر حکومت هم یو 2 بلونه پاس کړیو د جهیز حواله سره یو 2 نور هم پغې باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه کیږي نو چې دا کوم اوس کوم عمري حواله سره پاس کوي یا جوړي دغه باندې عمل درآمد وشي ګوري جی اول خو دا قتل بکار دي چې دا چې دی کم قانون جوړي دی کې لکه څومره فائدې دي د خلکو ته او څومره پکې چې دي نقصانات دي تاسو دا وګورئ لږ مونږ شاته لاړ شو نو عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې داسې قسمه یو بل راغلی وه نو هغه ټایم چې دی د جی یو آی چې دی هغې ډېر سخت مخالفت کړې وه او هغه ټایم دا شی چې دی اسلامي نظریاتي کونسل ته تللی وه نو هغې هلته اشاره کړې وه ریاض صاحب چې څنګه خبره وکړه چې قوانین ډېر جوړیږي په هغې باندې بحث هم کېږي خو زمونږ چې کوم سوسایټي ده هغه سوسایټي هم به تاسو ګوري مذهب چې دی تاسو له څومره عمر ورکوي چې یو جنۍ څومره عمر چې هغه واده وکړي بل اړخ ته چې تاسو قانون چې جوړوئ نو داسې قسمه قوانین چې دي هغې اسلامي نظریاتي کونسل نه اجازت نه بغیر تاسو نشئ جوړولی تیر حکومتونو کې خلکو ډېر زیات ایفرټس کړي چې مونږ زنانو له داسې قسمه قوانین جوړ کړو او مونږ خواتینو رایټس لپاره کمیشن هغې جوړ کړی دی هغې مختلف این جی اوز چې دی زموږ صوبه کې لګیا دي په نیشنل سطح باندې هم لګیا دي او انټرنیشنل این جی اوز چې دي زموږ د صوبه کې هم کار کوي لګیا دي زنانو د حقوق حوالې سره او هغه تاسو وګورئ نو هغې کارکردګي چې دی صرف یو برای نام دی هغې پیپر ورک پورې محدود دی مونږ خپله د یو کال مخکې مونږ ته یو داسې قسمه واقع زمونږ مخې ته راغلی وه د خواتینو حقوق حوالې سره نو یو تا کال کې یو ښځه وه هغه چې دی خاوند والی او ډېر زیاتې والی او خاوند چې دی تښتېدلی و نو مونږ بیا دا ایشو چې دی دا وومن چې کم کمیشن دی سره مو چته کړې وه او تاسو دا یقین کوئ چې سلمان صاحب مونږ هغې ته ریسپانس ته تقریبا 3 ورځې مونږ انتظار وکړو چې تاسو دا زنانه ده اوس د اوسېدو ځای هم نشته دې لپاره تاسو سیټ اپ جوړ کړو دې له سکیورټي یا داسې قسمه دی چې کوم مسایل دي هغه تاسو حل کړئ خو هغه زنانه چې دا هغه دا کمیشن چې دی په هغې باندې هېڅ سټیپ نه دی اخیستی لکه کمیشن جوړ دی ډېر ښه تاسو وګورئ چې سیمینارونه کوي ښه ډېر غټ سیمینارونه کېږي ډېر غټ نمونه هم پکې ناست دي خو هغوی یو ټایم پاس لپاره لکه هغې ټایم باندې هغې خبرې اترې وکړي یو پیپر ورک وکړي یو شمار خبرې اترې بس هغه وکړي نو هغه لاړ شي خواتینو چې کوم حقوق بکار دي هغه واقعي زموږ د صوبې ته هغه شانتې نه ملاویږي لګیا دی مونږ یو واقعه کتلې وه د پېښور د کوتوالۍ تاڼه په حدود کې یو زنانه چې دی خودکشي کړې وه په ځان باندې پټرول یې اړولی او خودکشي کړې وه نو هغه زنانه چې وه اوسه پورې هغې چا تپوس نه دی کړی نو عام زنانو به څه تپوس کېږي لکه زموږ د صوبې د خواتینو حقوق دا صورتحال دی دا یو څو اګزامپلز ما ستاسو مخې ته راوستل بل اړخ ته چې تاسو وایي چې دا بل به پاس شي ما ته راتلون وخت کې نه ښکاري چې زموږ د صوبایي اسمبلۍ نه دا بل چې دی دا کم عمرۍ کې چې کوم وادونه دي یا د دې چې یو لیمټ دی د ایج لیمټ چې دی هغې مطابق دا بل پاس شي او دا چې کوم اسمبلۍ ته دا خبره راغلی دا په اسمبلۍ په فلور باندې نه دی راغلی دا چې وومن کم پارلیمنټیرینز دي هغه د کاکس چې کوم ممبران دي هغې یو این جی او سره ناست و هغې خبرې اترې پرې کړې دي او دا اخبار کې خبره راغلی ده باقاعده طور باندې اوسه پورې لکه دا چې کوم نوې ګورنمنټ راغلی ده اوسه پورې داسې قسمه څه بل نه دی راغلی او هغې باندې څه خاص ډیبیټ هم نه دی شوی صحیح ډیره مننه احتشام صاحب پروګرام کې د وخت راکولو او خپل رای شریکه کولو ریاض احمد صاحب تاسو هم ډیره مهرباني چې پروګرام کې مو خپل رای شریکه کړه کتونکو تاسو د دواړو صحافیانو خبرې واورېدې چې کوم دغه قانون سازي د دې حوالې سره د خیبر پښتونخوا زنانو چې کوم کاکس کمیټي د هغوی فیصله کړي ده په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې هغه به د کم عمره واده خلاف یعنی د دې روکتام خلاف په یو بل راوړي او دغه بل به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ نه پاس کوي او د زنانو ته به
تحفظ ورکوي چې کوم ماشومان دي په هغې کې هلکان هم او په هغې کې ماشومان جنکۍ هم خو جنکۍ پکې په خاص توګه باندې دې نه علاوه چې کوم دی په خاص توګه باندې د اویرنس ډېر زیات ضرورت دی یا چې د زنانو حوالې سره کوم کمیشنونه دي کوم ارګنایزیشنز دي کومې محکمې دي هغه ته هم پریکټیکلی کار پکار دی او زنانو ته تحفظ ورکول پکار دي د ننني پروګرام مو ختم شوی دی د الله په امان.